د طالبانو یو مخکښ قومندان ملا نیک محمد رهبر وژل شوی. د طالبانو له لوري د ننګرهار د سرې قطعې مرستیال او د دغې ډلې مخکښ قومندان ملا نیک محمد رهبر وژل شوی. د نوموړي د وژلو مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی او د دوه نورو ملګرو د ټپي کېدلو خبرې ورکړی. ملا نیک محمد رهبر د خپلې مور څلورم بچی و چې د طالبانو په لیکه کې وژل کیږي. تر ده وړاندې د نوموړي ورونه مولوي نور محمد انبرګل او کاکا هم د امریکا په خلاف جګړو کې وژل شوي وو. رهبر په خپله سیمه ننګرهار ولایت کې د داعشي ملیشو پر خلاف د عملیاتو په برخه کې برحاله رول درلودلو او د حکومت پر پوستو او کمپونو به تعرضي بریدونه کول. نیک محمد رهبر د یو جنگ پر مهال خپلو سرتیرو ته توصیه کوي چې د حکومت اړوند بندیانو سره بد چلند ونه کړي او اوبه ورته پیدا کړي تر څو بندیانو ته تکلیف ونه رسیږي. نه د شریعت مطابق کنزل وته ونه کې او خیر راوله په انسانیت ګوره مونږ ته د شریعت دپاره قرباني ورکو وروره مبارکیم درته یاما مبارک دی شه بس کار ونه لرې او نه تکلیف کې ګوره که چا یو وار په کړی به یې نه پرګدم عبدالرحمن اوبه ورکه بندیانو ته اوبه ورکه عبدالرحمنه د کوم مجاهد د غاړې نه اوبه راواله خو بندیانو ته اوبه ورکه. همدا ډول نوموړی رهبر به د خپلو غونډو پر مهال پر سوله ټینګار کولو او سولې د ژوند د ارمانونو څخه شمارله. دا د موږ د سولې یو پیغام دی چې موږ سوله خوښوونکي یو، موږ امن پسند خلک یو، موږ هم غواړو چې د مظلوم ولس ته خوشحالۍ راوړو، موږ هم دا غواړو چې موږ د مظلوم ولس په مخ باندې یو مسکا وکړو. د نیک محمد رهبر جنازه نن ماسپښین په خپل پلارني ټاټوبي ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو په سیمه کې ادا شوه او په همدغه سیمو کې خاورو ته وسپارل شو.